د قیامت په ورځ به درې دفترې درې یو دفتر د ګناهونو به داسې چې الله به معافي نه کوي بل دفتر د ګناهونو به داسې چې الله به معافي کوي او بل دفتر د ګناهونو به داسې چې پریدي به نه څو پورې چې د هغې بدل نه اخیستی شرک چې کوم رجسټر کړي او کوم عملنامه کې د چا هر څوک چې الله دې حفاظت وکړي د هغې بخښنه بني شرک بخښنه بني پاتې شو د بنده هغه ګناهونه چې د بنده د مالک ترمنځ دي خپل مالک نافرماني کړې ده د هغې بخښنه به الله وکړي ټیک شو او د بنده هغه ګناهونه چې د بنده او د مخلوق ترمنځ دي د رور پلار زوی لور ښځې تربور ګاونډي مسلمان ټیک شو حق تلفی کړي دي دا به پرېږدي نه دا به تر هغه پورې چې د دې معافی هغه چا نه کړي چا سره چې حق تلفي شوی درې قسمه رجسټرې شوې درې قسمه عملنامې شوې یو هغه چې شرک دی پکې بل هغه ده چې داسې ګناه ده پکې چې هغې کې د حقوق الله حق تلفي شوې ده او بل هغه رجسټر او عملنامه ده چې په هغې کې د حقوق العباد حق تلفي شوې ده خبره پوه شو حقوق العباد حق تلفی والا رجسټر چې دی نامه اعمال چې دی نو دا به الله پرېږدي نه څو پورې چې هغه مظلومان معافي ونه کړي دی ظالم ته نو چا ته چې الله معاف کول غواړي که نه الله دې دوکې نه بچ کړي نو که مظلوم هر څومره سخت وي که نه هغه مظلوم به خوشحاله کړي څه به کړي خوشحاله به کړي هغه ته به د جنت نعمتونه د جنت خوشحالی وښیي پوه شوې او بیا به ورته ووایي زه تا ته خو دا میلو شو نو دا بل چې دی دا هم مسلمان دی څه دی مسلمان دی او ستا حق تلفی کړي دي تا سره یې زیاتی په دنیا کې کړی دی معافي دنه نه ده غوښتې همداسې ګناهګار راغلی دی ته ورته معافي وکړو چې دا خوشحالی دله م ورکړم معاف مې خو دوکې نه دې م الله بچ کړي پوه شوې او یو قسم ګناه هغه ده چې هغه د شرک نه کم ګناهونه دي توبه یې نه ده ایستې مرګ نه مخکې او دغه ګناهونه یې ځان سره وړي دي نن سبا کې پاتې شوي دي چې سبا به توبه وباسم بله ورځ به توبه وباسم بله میاشت کې به توبه وباسم سپینګیری شم توبه به وباسم ټیک شو حج وکړم توبه به وباسم بعضې خلک دې لپاره د ګناهونو نه توبه نه وباسي چې حج مې نه دی کړی چې حج وکړم بیا د ټولو ګناهونو نه توبه کوم هغه لویه دوکه کې پروت دی لکه دا ته څه کې مسلمانه وروړه حج وکړم وایي د ټولو ګناهونو نه به توبه کوم عمره وکړم که خیري رمضان کې عمرې ته لاړ شم د ټولو ګناهونو نه به توبه داسې مه کوم دا لویه دوکه ده نه دی دا خبره په حج کې شته چې حج وکړي او نه دی دا خبره په وس کې شته چې عمره وکړي نه دی دا خبره په وس کې شته چې سبا ورځې ته ورسي شته په وس کې چا په وس کې دا شته او نه دی دا خبره په وس کې شته چې ستا توره ږیره سپینه شي او سپین ډکي پکې ولګي نو بیا به توبه وباسي خو دوکه ده سمدستي توبه وباسه سمدستي او نه دا تا ته معلومه ده چې زما باره کې الله زما د معاف کولو اراده کوي او که نه کوي توبې نه بغیر هېچا ته نه ده معلوم ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء او یو شرک الله دې د هر قسم شرک نه بچ کړي الله سره عبادت کې شریک پیدا کول الله سره عبادت کې شریک پیدا کول دا هم لویه ګناه ده الله سره په علم کې شریک پیدا کول دا هم لویه ګناه ده علم کې شریک دا مطلب
چې لکه څنګه الله ته هر څه معلومه دي، د هر چا د زړونو نه خبر دی، د هر چا ماضي حال مستقبل ورته معلومه دی. نعوذ بالله من ذلک، دغسې زما پیر صاحب ته معلومه دي. چاته؟ پیر صاحب ته، دغسې ولی صاحب ته معلومه دي، او دغسې معلومات پیغمبر صاحب ته دي. دې ته علم کې الله سره شریک پیدا کول وایي، داسې نه ده. ٹھیک شوه؟ د هر چا ماضي حال مستقبل یو الله ته معلومه ده. چاته؟ یو الله ته معلومه ده. الحمدلله رب العالمین. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه کتاب کې کم کتاب کې د هغه کتاب په ذریعه کم کتاب چې الله خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی، د ماضي حالات مونږ ته ښوولي دي، د مستقبل حالات یې راته ښوولي دي. دا ورته الله دا علم ورکړی دی، الله پوه کړی دی. چا پوه کړی؟ ها، دې ته علم غیب نه وایي، دې ته علم غیب دا خو الله ورته وحی کړی ده. د ماضي د امتونو د پیغمبرانو د هغې د توبې او د هغې د ګناهونو ذکر الله کړی دی، د هغې د عذابونو او د مصیبتونو ذکر الله کړی دی. هغه پیغمبر مونږ ته خبر راکو. نو دا داسې نه ده چې دا پیغمبر الله سره د الله په علم کې شریک شو. د الله علم ذاتی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علم د الله د علم ورکولو نه پس. په دې فرق پوه شوئ؟ دغه رنګې قصه د اولیاو د علم ده، دغه رنګې قصه د پیرانو د علم ده. بعضې خلک د خپلو پیرانو باره کې دا عقیده لري چې زما پیر ته زما د زړه حالت معلومه وي. دا لویه دوکه ده، او پیر هم په دوکه کې ساتلی دی. کم بخت پیر، دنیا پرست پیر، دا خپل مورید په دوکه کې ساتلی دی. ګورې سم شه، ما سره سم چلیږه. پوه شوې؟ ستا هر څه ما ته معلومه دي، ستا پټه او ښکاره ما ته معلومه دي. نو دا اوس هغه شرک فی العلم دی. شرک الله سره په علم کې، الله په خپل علم کې یکتا دی.